زستا د حرم وزړه ته لار غواړمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، کله کله داسې کیږي چې تاسو د یو 20 کلن ځوان سره د یوې معاملې په اړه خبرې وکړئ. د هغه د خبرو طرز او د هغه د فکر یو ځانګړی انداز به تاسو متاثره کړي. که څو کاله وروسته تاسو بیا له هغه سره خبرې اترې وکړئ، نو ښکاره خبره ده چې دا وخت به د ده عمر 30 کاله وي، خو د ده په خبرو او مزاج کې هیڅ توپیر او غوروالی نه وي راغلی. په دغه اوږده موده کې د ده په صلاحیتونو او قابلیتونو کې د غوښ دانې په اندازه زیاتوالی هم نه وي راغلی. همغه صلاحیتونه او قابلیتونه لري چې 10 کاله وړاندې وو. په داسې حال کې چې ډیری خلکو سره به تاسو د خبرو کولو په وخت کې لیدلي وي چې ورځ تر بلې د خبرو په طرز او مهارتونو کې غوروالی راځي. هغه له ژوند څخه ګټه اخلي او د خپل غور او فکر په زاویو کې ډول ډول بدلونونه راوړي. نه یوازې ده، بلکې هغه په یو تسلسل سره د خپلو مهارتونو د پرمختګ لپاره بوخت وي. په ژوند کې پرې یوه هم داسې لمحه نه وي راغلې چې ده پکې د ځان په اړه د مثبت بدلون هڅه نه وي کړې، او یا یې په دې اړه فکر نه وي کړی، او یا پکې د ځان په اړه د غوره بدلون غوښتونکی نه وي. که تاسو غواړئ چې په دې سلسله کې د خلکو د اقسامو په اړه پوه شئ، نو زه به تاسو ته په لنډه توګه د همدغو خلکو احوال او ژوند بیان کړم. تر ټولو وړاندې موږ او تاسې مطبوعاتو او رسنیو ته راځو. ځینې خلک داسې رسنۍ او مطبوعات تعقیبوي او هغو ته وخت ورکوي چې دوی ته د عامه معلوماتو ورکولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. داسې خلک په بیلابیلو شبکو کې د سنجیده نوعیت عامه پوهې، علمي خپرونې او مرکې اوریدل خوښوي. د دې مرکو او خپرونو په اوریدلو سره نه یوازې دا چې دوی د ژبې فصاحت او بلاغت زده کوي، د خبرو طرز او د ژبې اړول را اړول هم زده کوي، بلکې حاضر ځوابي هم زده کوي، او دا چې خلک په خپله خبره څنګه پوه کړي، هغو ته څنګه قناعت ورکړي، څنګه یې قائله کړي، په دې برخه کې هم ښه ژور او ګټور معلومات ترلاسه کوي. خو د همدغو رسنیو په تعقیب کوونکو کې یوه داسې ستره برخه هم شته چې له هغو څخه جذباتي ډرامه، د مینې او محبت داستان، تخیلي او فرضي افسانوي ډرامه یا فلم پرته له لیدو نه پاتې کیږي. دا ټول ګوري. نو راځئ د دغه دواړو ډلو 10 کلنه یا 15 کلنه تیره دوره تجزیه کړو چې له دوی څخه کومې یوې ډلې خپل مهارتونه ډیر پرمخ وړي دي. خلکو سره د معاملو په جوړولو او دا چې خلکو ته قناعت ورکړي او خپل نظر ته یې قایل کړي، په دې برخه کې څوک بریالي شوي دي؟ چا د معلوماتو د ډیروالي په میدان کې د خپلې پوهې او ادراک جنډه پورته کړې ده. په معلوماتو باندې د غور او فکر کولو وروسته پرته له ویرې او شک څخه دې پایلې ته رسو چې لومړنۍ ډله هغه چې علمي او عامه معلوماتي مرکې او خپرونې ګوري او اوري، هغه بریالی شوې ده. د دغه بریالیو خلکو د خبرو انداز او طرز به تاسو له اول څخه ډیر غوره وګورئ. دا چې هغو تاسو ته د خپل نظر په اړه قناعت درکړي،
تاسو قائله کړي. په دې اړه به تاسو د هغو له ژبو څخه د شرعي نصوصو او ریاضي دلایلو پرته نورې ټولنیزې علمي خپرونې دلیلونه او حقایق واورئ، په داسې حال کې چې د دوهمې ډلې له خولو څخه به د سندرغاړو او فلمي لوبغاړو د خبرو طرز په لاس درشي او په جسمي لحاظ به هغوی د همدغو سندرغاړو، نڅاګرو او فلمي لوبغاړو له حرکتونو څخه برخمن وګورئ. دوی به تاسې ته یوازې د فلمونو، ډرامو او سندرو اقتباسات بیانوي. د همدغو کسانو له ډلې څخه یو تن یوه ورځ یو متل ووی او ویل یې چې قرآني آیت دی. کله چې موږ پوه کړه چې دا خو قرآني آیت نه دی، نو د هغه رنګ تور شه او په خاموشي کې خپل عافیت ولید. ما چې په هغه عبارت باندې غور او فکر وکړ، نو هغه یو مشهور متل راووت او کیدای شي چې د ډرامې یا فلم لیدلو پر وخت د ده په ذهن کې ناست وي چې ده د خبرو پر وخت له خولې څخه راګزار کړ. یو چا ډېر ښه ویلي دي، په لوښي کې چې څه و هغه ترې توی شو. اوس لږ دلته راشه. د اخبارونو، مجلو، رسائلو، جریدو ډېر داسې لوستونکي شته چې داسې ګټور او معلوماتي لیکنې لولي چې د انساني روح د پرمختګ، غښتلتیا، د صلاحیتونو په غوراوي او روښانتیا، د علومو او د معارف کې د زیاتوالي لامل ګرځي. او د داسې لوستونکو خو شمار نشته چې پرته د لوبو، مشغولتیا او بېځایه او بېمعنا شعرونو او غزلو څخه نورې پاڼې نه ګوري یا یې نه اوري. خبره دې ځای ته راورسېده چې هر یو اخبار او مجله په خپله برخه کې یعنې علمي او دیني او بل پلو ته د لوبو او مشغولتیا د رنګارنګ پاڼو د ډیروالي او د هغې د لا خوندور کېدلو لپاره له یو بل څخه ګړندي ګامونه اخلي. همدغه حال زموږ او ستاسې د مجلسونو او کورونو کې د فارغ وخت هم دی. نو که غواړئ چې د غره په لمن کې پاتې نه شئ او د غره په لوړه څوکه لکه لمر ځلانده شئ، نو د مهارتونو چې له هر ځایه او هر شي څخه وي په ترلاسه کولو کې سستي او لټي مه کوئ، بلکه څنګه چې شونه وي خپلې کړئ. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. عبدالله یو جوشي انسان دی، خو بیا هم په هغه کې د ځینې مهارتونو کمی دی. یوه ورځ هغه د ماسپښین لمانځه لپاره له کوره د جومات په لور ووت. ګوري چې یو کس د کجورې ونې ته ختلی، د کجورې د ونې خنډونه او نور ګڼه ګوڼه سموي او پاکوي. عبدالله چې ولید نو ډېر حیران شو چې دا څه رقم انسان دی. د لمونځ خیال یې په زړه کې هم نه راګرځي. ډېر په غوسه شه، په لوړ او قهرجن غږ یې وویل لاندې راکوز شه، لمونځ وکړه. هغه سړی چې د کجورې ونې ته ختلی و هغه په سړه سینه ځواب ورکړه سمه ده، سمه ده. عبدالله ډیر په جذبه کې و او د دوهم ځل لپاره یې په پوره جوش او جذبې وویل ای خره ژر کوه لاندې راکوز شه. سړي چې دا خبره واورېدله نو په ونه کې له غوسې نه لکه د مار تاو او راتاو شو او په لوړ غږ یې وویل څه دې وویل؟ زه خر یم؟ بیا یې د ونې یو خنډداره او قوي شاخ رامات که تر څو پرې د لاندې راکېوتو وروسته عبدالله ښه برابر کړي. نو عبدالله له دې ویرې چې وی نه پیژني په خپل سر باندې څادر واچوه او د جومات په لور وځغاست او په لمانځه ودرېد. هغه سړی له ونې راکوز شو او کور ته لاړه. هملته یې په کور کې لمونځ وکړ او د یوې شېبې آرام وروسته بیرته د باندې راغی، ونې ته پورته شه او په خپل کار یې پیل وکړ. عبدالله له جوماته بیرته راستون شو، خو دا کس بیا هم په ونه کې ولید. دا ځل خپل انداز بدل که او ویل السلام علیکم وروره څنګه یې؟ هغه سړی چې د کجورې ونې ته ختلی هغه ځواب ورکړه د الله تعالی شکر دی ښه یم. عبدالله ترې پوښتنه وکړه الله جل جلاله دې خوشحاله لره سږ کال میوې څنګه دي؟ هغه ویلې د الله رب العزت فضل دی، د الله شکر دی، میوې ښې دي. نو عبدالله ور ډیره کړه الله جل جلاله دې تا ته نور هم توفیق درکړي، الله دې رزق پراخ کړه او کوم تکلیف او مشقت چې د خپلې کورنۍ لپاره تیروي الله دې د هغې له اجر او ثواب څخه مه بې برخې کوه. سړي چې د عبدالله له خولې څخه دعا واورېده نو ډېر خوښ شو
د عبدالله په دعا یې آمین ووی او د ده څخه یې مننه وکړه. له دې وروسته عبدالله ووی ته لکه چې ډېر بوخت یې ځکه خو دې د مازدیګر اذان نه دی اورېدلی؟ د مازدیګر اذان شوی دی، جمع ته لږ وخت پاتې دی. که ته راکېوځې راښکته شې اودس وکړې د لمانځه لپاره ځان تیار کړې، جمع وکړې او پاتې کار د جمع وروسته وکړې، نو ډېره ښه خبره ده. الله رب العزت به ستا د صحت حفاظت وکړي. هغه سړي د عبدالله د خبرې په جواب کې وویل ولې نه، انشاءالله انشاءالله، یعنې راکته کیږم اودس کوم او جمع ته چې لږ وخت پاتې غواړم چې د جمع فضیلت بیا عمومم، یعنې په جمع کې ګډون وکړم او خپل لمونځ په جمع سره ادا کړم. نو هغه سړی په صبر راکېوت، یعنې په صبر سره راښکته شه، د عبدالله خواته ورغی او په ډېر جوش سره یې له عبدالله سره ستړي مشي وکړل. بیا یې وویل دا چې له ما سره په دومره ښو اخلاقو مخ شوې ډېره مننه. ماسپښین له همدې لارې څخه یو کس تیر شو، د ډیرو بدو اخلاقو مظاهره یې وکړه. کاشکې هغه له ما سره مخ شي، زه به ورته وښایم چې خر څوک دی. یعنې هغه په ماسپښین کې ماته خر ویلي و، خو دا سړی نه پوهېده چې همدغه عبدالله. نو قدرمنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه زما داعیانو او مبلغینو ورونو په یاد ولرئ، تاسو چې د خلکو سره څه ډول سلوک کول غوره کړئ، خلک به د ځواب لپاره تاسو ته د همغې سلوک مطابق ځان برابر کړي. که تا ډیر په ادب سره، په محمدي اخلاقو سره، په نرمه ژبه باندې خلک د الله رب العزت دین ته راوبلل، زه په یقین درته وایم چې هغه خلک به ستا بلنه مني او ستا خبرې او ستا دعوت ته به لبیک ووایي. او که تا په شکنځلو پیل کړل، په منبر باندې هم شکنځلې، په مسجد کې هم شکنځلې، په جلسه کې هم شکنځلې، په جلسه کې هم غیبت، په جلسه کې هم تهمت، نو تا د خلکو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف چلند او سلوک کړی دی. نو ستا ځواب به همدغه خلک کم سلوک چې تا ورسره کړی د هماغه سلوک مطابق تا ته درکوي، کله به هم کامیابه نشي. راځئ چې د ژوند کولو په زرینو اصولو باندې ځان پوه کړو، تر څو چې د دنیا او د آخرت کامیابي زموږ په برخه شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په دې باندې پوه شئ چې مزاج بدلول ستونزمن کار دی خو ناشونی نه دی. ځینې خلک داسې هم شته چې د خپل ذاتي مزاج چې له امله خلک پیژني د خلکو په منځ کې په همدې مزاج مشهور وي او دی د خلکو په ذهنونو کې د همدغه مزاج د ځانګړتیاو سره سم ناست وي. دی د خپل طبیعت په اړه داسې فکر کوي چې نه بدلیږي او نه غوره کیږي. دا ډول خلک د خپل فطرت په وړاندې پاتې راشي او په همدې باندې اکتفا کوي. داسې فکر کوي لکه څنګه چې خپل پیدایشي رنګ او څیره نشي بدلولی، همدغسې خپل ذاتي مزاج هم نشي بدلولی، ځکه خو په وړاندې پاتې راشي او پرته له هڅو پرې ټول عمر په همدې حال کې تیر شي. بل پلو ته هغه خلک چې ځان د حالاتو سره په هر قالب کې اچوي او په دې کار قادر هم وي، هغوی داسې فکر کوي چې انساني طبیعت بدلیدل دومره آسانه کار دی لکه څومره چې جامې بدلول آسانه کار دی. زموږ مزاجونه او طبیعتونه د هغو شیدو په څیر نه دي چې له تویې کېدو وروسته یې پورته کول ناشونی دی. طبیعتونه زموږ په لاس کې دي او موږ د څو ځانګړو لارو په کارولو سره کولی شو چې نه یوازې دا چې د خلکو عادتونه بدل کړو، د هغو تر دماغو رسیدی شو او هغوی ته نوې بڼه ورکولی شو. ابن حزم په خپل کتاب توق الحمامه کې د اندلس د یو نومیالي سوداګر د ژوند کیسه راخیستې او لیکلي دي. په اندلس کې یو سوداګر په کاروبار کې د خپل سوداګري مهارت، هوښیاري او لیاقت له امله نوم ویستلی و. یوه ورځ د ده او څلورو نورو سوداګرو ترمنځ سیالي منځته راغله. دغه څلورو سوداګرو د حسد له مخې یوه توطیه جوړه کړه او ویې ویل چې په دې کې به هیڅ ناغیړي نه کوو. یو سهار همدغه نومیالی سوداګر له کوره په بوراقي لباس چې سپینه او ښکلې شملوره پګړۍ پر سر وهلې وه له کوره د دکان په لور ووت.
سوداګرو څخه ورته یو په مخه ورغی. د خو لومړی په ډیر جوش سره ده ته سلام وکړ او بیا یې لباس او پګړۍ ته په لیدو سره وویلې څومره ښکلې او زیړه لنګوټه او پګړۍ ده. د نومیالي سوداګر او تاجر ورته وویلې آیا تا ته نه ښکاري دا خو سپینه لنګوټه او سپینه پګړۍ ده؟ هغه ورته ویلې دا خو زیړه ده خو ډیره ښکلې ده. د نومیالي سوداګر او تاجر یې څه پروا ونه کړه او مخ په وړاندې روان شو. څو قدمه وړاندې چې لاړه نو بل سوداګر ورته مخې ته راغی. ده ورته هم سلام وکړه او بیا یې لباس او لنګوټې ته په لیدو سره وویل نن خو ډېر ښکلی ښکارې او دا شنه پګړۍ او لنګوټه خو در سره ډېره مزه کوي. د نومیالي تاجر او سوداګر ورته ویلې وروره دا شنه نه ده سپینه پګړۍ او سپینه لنګوټه ده. دې بل ورته ویلې نه ښاغلیه شنه ده. نومیالي تاجر او سوداګر ورته ویلې سپینه ده ما پرېږده او لار راکړه چې ځمه. د نومیالی تاجر او سوداګر په ډیر تشویش کې روان شو. له ځان سره یې خبرې شروع کړي او ځان ته یې ډاډ ورکوه چې پګړۍ او لنګوټه خو سپینه ده هسې لګیا دي چې شنه او زیړه پګړۍ دې ښه ښکاري. کله به یې خپلې نیغې شملې ته کتل او کله به یې د پګړۍ او لنګوټې هغې برخې ته کتل چې په اوږو یې راځوړنده وه. په همدې یو او دوه کې تر خپل دوکانه ورسېد. څنګه چې د دوکان قلف خلاصولو نو دریم سوداګر ورته راغی او ویې ویل وا وروره نن خو ډېر ښکلی ښکاري ستا په ځان دا ښکلې جامه ماشاء الله او له ټولو ښکلې خو دې په سر وهلې نیلي پګړۍ او لنګوټه له هر څه سره سیالي کوي. د نومیالي تاجر او سوداګر لومړی خپلې پګړۍ او لنګوټې ته وکتل. بیا له ده سره سترګې په سترګې شو او په یو ځانګړي انداز یې ویلې وروره زما پګړۍ سپینه ده سپینه نیلي نه ده. هغه بل ورته ویلې نه نه نیلي ده خو د فکر کولو هیڅ اړتیا نشته ډېره ښکلې در سره ښکاري. له دې وروسته یې سلام وکړ او روان شو. نومیالي سوداګر په چیغو پیل وکړ او ویې ویلې نه 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 پګړۍ خو سپینه ده سپینه ده سپینه. له دې وروسته یې خپله لنګوټه او پګړۍ له سره کوزه کړه او لاندې باندې ولیدله. کله چې ښه ډاډمن شو چې پګړۍ او لنګوټه یې سپینه ده نو بیا یې په سر کړه. له دې وروسته په دوکان کې په داسې حال کې کېناست چې ګړۍ په ګړۍ به یې خپلې پګړۍ او لنګوټې ته کتل. له تشویشه به یې کله پښې راټولې کړې او کله به یې خورې کړې. یو خوا او بل خوا به یې کتل او له ځان سره به یې ویل لنګوټه او پګړۍ سپینه ده سپینه. د لږې شېبې وروسته څلورم سوداګر د وروستي ګزار لپاره دوکان ته راننوت او ویې ویل مرحبا ورور جانه ماشاء الله دا سره پګړۍ دی او دا سره لنګوټه دې له کوم ځایه اخیستې ده؟ د نومیالي سوداګر په زوره وویل نه زما پګړۍ نیلي ده. ده ویلې نه وروره دا خو سره ده. له دې وروسته نومیالی سوداګر بې حواسه شو. خپل هوش او حواس یې له لاسه ورکه او بې دریغه یې ویل نه نه زما لنګوټه شنه ده دا سپینه ده دا زیړه ده دا توره ده او همداشان نورې خبرې کولې. بیا یې چیغه کړه بیا په خندا شو وروسته په ژړا شو. نیغ ودرېد. له دې وروسته له دوکانه په یوه منډه ووت او د باندې منډې کړې. ابن حزم وایي له دې وروسته هغه نومیالی سوداګر او تاجر لیونی شو. په بر سر به لالهانده د اندلس په بازارونو او سړکونو ګرځېده او ماشومانو به په کاڼو ویشته. وګورئ څه ډول دغو خلکو عامې حیلې او مهارتونه په کار واچول چې په پایله کې نه یوازې دا چې سړی له خپلو ورځنیو کارونو او معمول څخه واړوه او د ده مخه یې ونیوله بلکې د ده ماغزه یې بدل او په بله یې واړول. کله چې په عامو حیلو سره دومره کار کیدی شي نو زموږ لپاره به څنګه ستونزمنه خبره وي چې د قرآن کریم د مبارکو او حقو آیتونو او مبارکو احادیثو د نور په رڼا کې ځلانده او روښانه مهارتونه په کار واچوو عمل پرې وکړو او د بریالي ژوند سیلونه وکړو. ځینې متعصبینو او حاسدینو همدغه حیلې او د خپل مکرونه زما په اړه په کار واچول چې دا ځای داسې ویلی دا ځای داسې ویلی دلته یې د دې صفت کړی دلته یې د دې شکنځل کړي دلته داسې غلط شوی دلته داسې سهوه شوی. د دوی دا ګمان و چې موږ به په دې حیلو او په دې مکرونو سره
هغه د دعوت او د توحید لاره چې دا پر مخ بیایي دا لاره کې به موږ دته خنډ شو او د دعوت او د تبلیغ مخه به ونیسو خو دا ارمانونه به دوی ځان سره کور ته ایسي موږ د قرآن کریم د مبارکو او حقو آیتونو او مبارکو احادیثو د نور په رڼا کې ځلانده او روښانه یو د دوی فاسدې حیلې او مکرونه کله هم زموږ د کار زموږ د تبلیغ زموږ د بلنې او زموږ د دعوت مخه نشي نیولی زه تاسو ته مشوره درکوم چې تاسو لومړی ګټور او غوره مهارتونه وپیژنئ بیا یې خپل کړئ او بیا له سعادت څخه برخمن شئ که چیرې تاسو ما ته دا خبره کوئ چې موږ خپل ژوند نشو بدلولی نو زه درته په ځواب کې وایم یو ځل خو هڅه وکړئ او وګورئ تاسو خامخا بدلېدلی شئ که تاسو وایئ چې موږ هغه لارې چارې نه پیژنو نو زموږ ځواب درته دا دی چې هغه لارې او چارې زده کړئ آیا تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث نه دی اوریدلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما العلم بالتعلم و انما الحلم بالتحلم علم له زده کولو څخه ترلاسه کیږي او تحمل له خپلولو څخه حاصلیږي نو په پای کې بهادر هغه دی چې نه یوازې دا چې خپل مهارتونه لا پیاوړي کړي او پرمختګ ورکړي بلکه د خلکو مهارتونه مرحله واره غوره کړي او ځینې وخت کې د بدلولو صلاحیت هم ولري په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب څښتنه زه ستا د حرم وم زړه ته لار غواړمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول درنو اوریدونکو کله کله داسې کیږي چې تاسو د یو 20 کلن ځوان سره د یوې معاملې په اړه خبرې وکړئ د هغه د خبرو طرز او د هغه د فکر یو ځانګړی انداز به تاسو متاثره کړي که څو کاله وروسته تاسو بیا له هغه سره خبرې اترې وکړئ نو ښکاره خبره ده چې دا وخت به د ده عمر 30 کاله وي خو د ده په خبرو او مزاج کې هیڅ توپیر او غوروالی نه وي راغلی په دغه اوږده موده کې د ده په صلاحیتونو او قابلیتونو کې د غوښ دانې په اندازه زیاتوالی هم نه وي راغلی همغه صلاحیتونه او قابلیتونه لري چې 10 کاله وړاندې وو په داسې حال کې چې ډیری خلکو سره به تاسو د خبرو کولو په وخت کې لیدلي وي چې ورځ تر بلې د خبرو په طرز او مهارتونو کې غوروالی راځي هغه له ژوند څخه ګټه اخلي او د خپل غور او فکر په زاویو کې ډول ډول بدلونونه راوړي نه یوازې دا بلکه هغه په یو تسلسل سره د خپلو مهارتونو د پرمختګ لپاره بوخت وي په ژوند کې پرې یوه هم داسې لمحه نه وي راغلې چې ده پکې د ځان په اړه د مثبت بدلون هڅه نه وي کړي او یا یې په دې اړه فکر نه وي کړی او یا پکې د ځان په اړه د غوره بدلون غوښتونکی نه وي که تاسو غواړئ چې په دې سلسله کې د خلکو د اقسامو په اړه پوه شئ نو زه به تاسو ته په لنډه توګه د همدغو خلکو احوال او ژوند بیان کړم تر ټولو وړاندې موږ او تاسې مطبوعاتو او رسنیو ته راځو ځینې خلک داسې رسنۍ او مطبوعات تعقیبوي او هغو ته وخت ورکوي چې دوی ته د عامه معلوماتو ورکولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي
داسې خلک په بیلابیلو شبکو کې د سنجیده نوعیت عامه پوهې علمي خپرونې او مرکې اوریدل خوښوي. د دې مرکو او خپرونو په اوریدلو سره نه یوازې دا چې دوی د ژبې فصاحت او بلاغت زده کوي، د خبرو طرز او د ژبې اړول را اړول هم زده کوي، بلکې حاضر ځوابي هم زده کوي، او دا چې خلک په خپله خبره څنګه پوه کړي، هغو ته څنګه قناعت ورکړي، څنګه یې قائله کړي، په دې برخه کې هم ښه ژور او ګټور معلومات ترلاسه کوي. خو د همدغو رسنیو په تعقیب کوونکو کې یوه داسې ستره برخه هم شته چې له هغو څخه جذباتي ډرامه، د مینې او محبت داستان، تخیلي او فرضي افسانوي ډرامه یا فلم پرته له لیدو نه پاتې کیږي. دا ټول ګوري. راځئ د دغه دواړو ډلو 10 کلنه یا 15 کلنه تیره دوره تجزیه کړو چې له دوی څخه کومې یوې ډلې خپل مهارتونه ډیر پرمخ وړي دي. خلکو سره د معاملو په جوړولو او دا چې خلکو ته قناعت ورکړي او خپل نظر ته قایل کړي، په دې برخه کې څوک بریالي شوي دي؟ چا د معلوماتو د ډیروالي په میدان کې د خپلې پوهې او ادراک جنډه پورته کړې ده. په معلوماتو باندې د غور او فکر کولو وروسته پرته له ویرې او شک څخه دې پایلې ته رسو چې لومړنۍ ډله هغه چې علمي او عامه معلوماتي مرکې او خپرونې ګوري او اوري هغه بریالی شوې ده. د دغه بریالیو خلکو د خبرو انداز او طرز به تاسو له اول څخه ډیر غوره وګورئ، دا چې هغو تاسو ته د خپل نظر په اړه قناعت درکړي، تاسو قائله کړي. په دې اړه به تاسو د هغو له ژبو څخه د شرعي نصوصو او ریاضي دلایلو پرته نورې ټولنیزې علمي خپرونې، دلیلونه او حقایق واورئ، په داسې حال کې چې د دوهمې ډلې له خولو څخه به د سندرغاړو او فلمي لوبغاړو د خبرو طرز په لاس درشي، او په جسمي لحاظ به هغوی د همدغو سندرغاړو، نڅاګرو او فلمي لوبغاړو له حرکتونو څخه برخمن وګورئ. دوی به تاسې ته یوازې د فلمونو، ډرامو او سندرو اقتباسات بیانوي. د همدغو کسانو له ډلې څخه یو تن یوه ورځ یو متل ووی او ویل یې چې قرآني آیت دی. کله چې موږ پوه کړ چې دا خو قرآني آیت نه دی، نو د هغه رنګ تور شه او په خاموشي کې خپل عافیت ولید. ما چې په هغه عبارت باندې غور او فکر وکړ، نو هغه یو مشهور متل راووت او کیدای شي چې د ډرامې یا فلم لیدلو پر وخت د ده په ذهن کې ناست وي چې ده د خبرو پر وخت له خولې څخه راګزار کړ. یو چا ډېر ښه ویلي دي په لوښي کې چې څه و هغه ترې توی شو. اوس لږ دلته راشه. د اخبارونو، مجلو، رسائلو، جریدو ډیر داسې لوستونکي شته چې داسې ګټور او معلوماتي لیکنې لولي چې د انساني روح د پرمختګ، غښتلتیا، د صلاحیتونو په غوراوي او روښانتیا، د علومو او د معارف کې د زیاتوالي لامل ګرځي. د داسې لوستونکو خو شمار نشته چې پرته د لوبو، مشغولتیا او بېځایه او بېمعنا شعرونو او غزلو څخه نورې پاڼې نه ګوري یا یې نه اوري. خبره دې ځای ته راورسېده چې هر یو اخبار او مجله په خپله برخه کې یعنی علمي او دینی او بل پلو ته د لوبو او مشغولتیا د رنګارنګ پاڼو د ډیروالي او د هغې د لا خوندور کېدلو لپاره له یو بل څخه ګړندي ګامونه اخلي. همدغه حال زموږ او ستاسې د مجلسونو او کورونو کې د فارغ وخت هم دی. غواړئ چې د غره په لمن کې پاتې نشئ او د غره په لوړه څوکه لکه لمر ځلانده شئ، نو د مهارتونو چې له هر ځایه او هر شي څخه وي په ترلاسه کولو کې سستي او لټي مه کوئ، بلکې څنګه چې شونه وي خپلې کړئ. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. عبدالله یو جوشي انسان دی، خو بیا هم هغه کې د ځینې مهارتونو کمی دی. یوه ورځ هغه د ماسپښین لمانځه لپاره له کوره د جومات په لور ووت. ګوري چې یو کس د کجورې ونې ته ختلی، د کجورې د ونې خنډونه او نور ګڼه ګوڼه سموي او پاکوي. عبدالله چې ولید نو ډیر حیران شو چې دا څه رقم انسان دی. د لمونځ خیال یې په زړه کې هم نه راګرځي. ډیر په غوسه شه، په لوړ او قهرجن غږ یې وویل لاندې راکوز شه، لمونځ وکړه.
هغه سړی چې د کجورې ونې ته ختلی و هغه په سړه سینه ځواب ورکه سمه ده سمه ده. خو عبدالله ډیر په جذبه کې و او د دوهم ځل لپاره په پوره جوش او جذبې وویل ای خره ژر کوه لاندې راکوز شه. سړي چې دا خبره واورېدله نو په ونه کې له غوسې نه لکه د مار تاو او راتاو شو او په لوړ غږ یې وویل څه دې وویل زه خر یم؟ بیا یې د ونې یو خنداره او قوي شاخ رامات که تر څو پرې د لاندې راکېوتو وروسته عبدالله ښه برابر کړ. نو عبدالله له دې ویرې چې وی نه پیژني په خپل سر باندې څادر واچوه او د جومات په لور وځغاست او په لمانځه ودرېد. هغه سړی له ونې راکوز شو او کور ته لاړ. هملته یې په کور کې مونځ وکړ او د یوې شېبې آرام وروسته بیرته د باندې راغی ونې ته پورته شه او په خپل کار یې پیل وکړ. عبدالله له جوماته بیرته راستون شو خو دا کس بیا هم په ونه کې ولید. دا ځل خپل انداز بدل که او ویل السلام علیکم وروره څنګه یې؟ هغه سړی چې د کجورې ونې ته ختلی هغه ځواب ورکړه د الله تعالی شکر دی ښه یم. عبدالله ترې پوښتنه وکړه الله جل جلاله دې خوشحاله لره سږ کال میوې څنګه دي؟ هغه ویلې د الله رب العزت فضل دی د الله شکر دی میوې ښې دي. نو عبدالله ور ډیره کړه الله جل جلاله دې تا ته نور هم توفیق درکړي الله دې رزق پراخ کړه او کوم تکلیف او مشقت چې د خپلې کورنۍ لپاره تیروي الله دې د هغې له اجر او ثواب څخه مه بې برخې کوه. سړي چې د عبدالله د خولې څخه دعا واورېده نو ډېر خوښ شو. د عبدالله په دعا یې آمین ووی او د ده څخه یې مننه وکړه. له دې وروسته عبدالله ووی ته لکه چې ډېر بوخت یې ځکه خو دې د مازدیګر اذان نه دی اورېدلی؟ د مازدیګر اذان شوی دی جمعې ته لږ وخت پاتې دی. که ته راکېوځې راښکته شي اودس وکړې د لمانځه لپاره ځان تیار کړې جمع وکړې او پاتې کار د جمعې وروسته وکړې نو ډېره ښه خبره ده الله رب العزت به ستا د صحت حفاظت وکړي. نو هغه سړي د عبدالله د خبرې په جواب کې وویل ولې نه انشاءالله انشاءالله یعنې راکته کیږم او دس کوم او جمع ته چې لږ وخت پاتې غواړم چې د جمع فضیلت بیا عمومم یعنې په جمع کې ګډون وکړم او خپل لمونځ په جمع سره ادا کړم. نو هغه سړی په صبر راکېوت یعنې په صبر سره راښکته شه د عبدالله خواته ورغی او په ډیر جوش سره یې له عبدالله سره ستړي مشي وکړل. بیا یې وویل دا چې له ما سره په دومره ښو اخلاقو مخ شوې ډیره مننه. ماسپښین له همدې لارې څخه یو کس تیر شو د ډیرو بدو اخلاقو مظاهره یې وکړه کاشکې هغه له ما سره مخ شي زه به ورته وښایم چې خر څوک دی. یعنې هغه په ماسپښین کې ماته خر ویلي وه خو دا سړی نه پوهېده چې همدغه عبدالله. نو قدرمنو اورېدونکو په ځانګړې توګه زما داعیانو او مبلغینو ورونو په یاد ولرئ تاسو چې د خلکو سره څه ډول سلوک کول غوره کړئ خلک به د ځواب لپاره تاسو ته د همغې سلوک مطابق ځان برابر کړي. که تا ډیر په ادب سره په محمدي اخلاقو سره په نرمه ژبه باندې خلک د الله رب العزت دین ته را وبلل زه په یقین درته وایم چې هغه خلک به ستا بلنه مني او ستا خبرې او ستا دعوت ته به لبیک ووایي. او که تا په شکنځلو پیل کړل په منبر باندې م شکنځلې په مسجد کې م شکنځلې په جلسه کې م شکنځلې په جلسه کې م غیبت په جلسه کې م تهمت نو تا د خلکو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف چلند او سلوک کړی دی. نو ستا ځواب به همدغه خلک کم سلوک چې تا ورسره کړی د هماغه سلوک مطابق تا ته درکوي کله به کامیابه نه شي. راځئ چې د ژوند کولو په زرینو اصولو باندې ځان پوه کړو تر څو چې د دنیا او د آخرت کامیابي زموږ په برخه شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په دې باندې پوه شئ چې مزاج بدلول ستونزمن کار دی خو ناشونی نه دی. ځینې خلک داسې هم شته چې د خپل ذاتي مزاج چې له عمله خلک پیژني د خلکو په منځ کې په همدې مزاج مشهور وي او دی د خلکو په ذهنونو کې د همدغه مزاج د ځانګړتیاو سره سم ناست وي
دی د خپل طبیعت په اړه داسې فکر کوي چې نه بدلیږي او نه غوره کیږي. دا ډول خلک د خپل فطرت په وړاندې پاتې راشي او په همدې باندې اکتفا کوي. داسې فکر کوي لکه څنګه چې خپل پیدایشي رنګ او څیره نشي بدلولی، همدغسې خپل ذاتي مزاج هم نشي بدلولی، ځکه خو په وړاندې پاتې راشي او پرته له هڅو پرې ټول عمر په همدې حال کې تیر شي. بل پلو ته هغه خلک چې ځان د حالاتو سره په هر قالب کې اچوي او په دې کار قادر هم وي، هغوی داسې فکر کوي چې انساني طبیعت بدلیدل دومره آسانه کار دی لکه څومره چې جامې بدلول آسانه کار دی. زموږ مزاجونه او طبیعتونه د هغو شیدو په څیر نه دي چې له تویې کېدو وروسته یې پورته کول ناشونی دی. طبیعتونه زموږ په لاس کې دي او موږ د څو ځانګړو لارو په کارولو سره کولی شو چې نه یوازې دا چې د خلکو عادتونه بدل کړو، د هغو تر دماغو رسیدی شو او هغوی ته نوې بڼه ورکولی شو. ابن حزم په خپل کتاب طوق الحمامه کې د اندلس د یو نومیالي سوداګر د ژوند کیسه راخیستې او لیکلي دي. په اندلس کې یو سوداګر په کاروبار کې د خپل سوداګري مهارت، هوښیاري او لیاقت له امله نوم ویستلی و. یوه ورځ د ده او 4 نورو سوداګرو ترمنځ سیالي منځته راغله. دغه 4 سوداګرو د حسد له مخې یوه توطیه جوړه کړه او ویې ویل چې په دې کې به هیڅ ناغیړي نه کوو. یو سهار همدغه نومیالی سوداګر له کوره په بوراقي لباس چې سپینه او ښکلې شملوره پګړې پر سر وهلې وه له کوره د دکان په لور ووت. د 4 سوداګرو څخه ورته یو په مخه ورغی. د خو لومړی په ډیر جوش سره ده ته سلام وکړه او بیا یې لباس او پګړۍ ته په لیدو سره وویلې څومره ښکلې او زیړه لنګوټه او پګړۍ ده. د نومیالي سوداګر او تاجر ورته وویلې آیا تا ته نه ښکاري دا خو سپینه لنګوټه او سپینه پګړۍ ده؟ هغه ورته ویلې دا خو زیړه ده خو ډیره ښکلې ده. د نومیالي سوداګر او تاجر یې څه پروا ونه کړه او مخ په وړاندې روان شو. څو قدمه وړاندې چې لاړه نو بل سوداګر ورته مخې ته راغی. ده ورته هم سلام وکړه او بیا یې لباس او لنګوټې ته په لیدو سره وویل نن خو ډېر ښکلی ښکاري او دا شنه پګړۍ او لنګوټه خو در سره ډېره مزه کوي. د نومیالي تاجر او سوداګر ورته ویلې وروره دا شنه نه ده، سپینه پګړۍ او سپینه لنګوټه ده. دې بل ورته ویلې نه ښاغلیه شنه ده. نومیالي تاجر او سوداګر ورته ویلې سپینه ده، ما پرېږده او لار راکړه چې ځمه. د نومیالی تاجر او سوداګر په ډیر تشویش کې روان شو. له ځان سره یې خبرې شروع کړي او ځان ته یې ډاډ ورکوه چې پګړۍ او لنګوټه خو سپینه ده، هسې لګیا دي چې شنه او زیړه پګړۍ دې ښه ښکاري. کله به یې خپلې نیغې شملې ته کتل او کله به یې د پګړۍ او لنګوټې هغې برخې ته کتل چې په اوږو یې راځوړنده وه. په همدې 1 او 2 کې تر خپل دوکانه ورسید. څنګه چې د دوکان قلف خلاصولو نو 3م سوداګر ورته راغی او ویې ویل وا وروره نن خو ډېر ښکلی ښکاري، ستا په ځان دا ښکلې جامه ماشاء الله او له ټولو ښکلې خو دې په سر وهلې نیلي پګړۍ او لنګوټه له هر څه سره سیالي کوي. د نومیالي تاجر او سوداګر لومړی خپلې پګړۍ او لنګوټې ته وکتل، بیا له ده سره سترګې په سترګې شو او په یو ځانګړي انداز یې ویل وروره زما پګړۍ سپینه ده، سپینه، نیلي نه ده. هغه بل ورته ویلې نه نه نیلي ده، خو د فکر کولو هیڅ اړتیا نشته، ډېره ښکلې در سره ښکاري. له دې وروسته یې سلام وکړ او روان شو. نومیالي سوداګر په چیغو پیل وکړه او ویې ویلې نه 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 پګړۍ خو سپینه ده، سپینه ده، سپینه. له دې وروسته یې خپله لنګوټه او پګړۍ له سره کوزه کړه او لاندې باندې ولیدله. کله چې ښه ډاډمن شو چې پګړۍ او لنګوټه یې سپینه ده نو بیا یې په سر کړه. له دې وروسته په دوکان کې په داسې حال کې کېناست چې ګړۍ په ګړۍ به یې خپلې پګړۍ او لنګوټې ته کتل. له تشویشه به یې کله پښې راټولې کړې او کله به یې خورې کړې، یو خوا او بل خوا به یې کتل او له ځان سره به یې ویل لنګوټه او پګړۍ سپینه ده، سپینه. د لږې شېبې وروسته 4م سوداګر د وروستي ګزار لپاره دوکان ته راننوت او ویې ویل مرحبا ورور جانه، ماشاء الله دا سره پګړۍ دی او دا سره لنګوټه دې له کوم ځایه اخیستې ده؟
نومیالي سوداګر په زوره وویل نه زما پګړۍ نیلي ده. ده ویلې نه وروره دا خو سره ده. له دې وروسته نومیالی سوداګر بې حواسه شو، خپل هوش او حواس یې له لاسه ورکه او بې دریغه یې ویل نه نه زما لنګوټه شنه ده، دا سپینه ده، دا زیړه ده، دا توره ده او همداشان نورې خبرې کولې. بیا یې چیغه کړه، بیا په خندا شو، وروسته په ژړا شو، نیغ ودرېد. له دې وروسته له دوکانه په یوه منډه ووت او د باندې منډې کړې. ابن حزم وایي له دې وروسته هغه نومیالی سوداګر او تاجر لیونی شو. ببر سر به لالهانده د اندلس په بازارونو او سړکونو ګرځېده او ماشومانو به په کاڼو ویشت. وګورئ څه ډول دغو خلکو عامې حیلې او مهارتونه په کار واچول چې په پایله کې نه یوازې دا چې سړی له خپلو ورځنیو کارونو او معمول څخه واړوه او د ده مخه یې ونیوله، بلکې د ده ماغزه یې بدل او په بله یې واړول. کله چې په عامو حیلو سره دومره کار کیدی شي نو زموږ لپاره به څنګه ستونزمنه خبره وي چې د قرآن کریم د مبارکو او حقو آیتونو او مبارکو احادیثو د نور په رڼا کې ځلانده او روښانه مهارتونه په کار واچوو، عمل پرې وکړو او د بریالي ژوند سیلونه وکړو. ځینې متعصبینو او حاسدینو همدغه حیلې او د خپل مکرونه زما په اړه په کار واچول چې دا ځای داسې ویلی، دا ځای داسې ویلی، دلته یې د دې صفت کړی، دلته یې د دې ښکنځل کړي، دلته داسې غلط شوی، دلته داسې سهوه شوی. د دوی دا ګمان و چې موږ به په دې حیلو او په دې مکرونو سره هغه د دعوت او د توحید لاره چې دا پر مخ بیایي دا لاره کې به موږ دته خنډ شو او د ده دعوت او د تبلیغ مخه به ونیسو. خو دا ارمانونه به دوی ځان سره ګور ته ایسي. موږ د قرآن کریم د مبارکو او حقو آیتونو او مبارکو احادیثو د نور په رڼا کې ځلانده او روښانه یو. د دوی فاسدې حیلې او مکرونه کله هم زموږ د کار، زموږ د تبلیغ، زموږ د بلنې او زموږ د دعوت مخه نشي نیولی. زه تاسو ته مشوره درکوم چې تاسو لومړی ګټور او غوره مهارتونه وپیژنئ، بیا یې خپل کړئ او بیا له سعادت څخه برخمن شئ. که چیرې تاسو ما ته دا خبره کوئ چې موږ خپل ژوند نشو بدلولی، نو زه درته په ځواب کې وایم یو ځل خو هڅه وکړئ او وګورئ تاسو خامخا بدلېدلی شئ. که تاسو وایئ چې موږ هغه لارې چارې نه پیژنو، نو زموږ ځواب درته دا دی چې هغه لارې او چارې زده کړئ. آیا تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث نه دی اوریدلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما العلم بالتعلم و انما الحلم بالتحلم؟ علم له زده کولو څخه ترلاسه کیږي او تحمل له خپلولو څخه حاصلیږي. نو په پای کې بهادر هغه دی چې نه یوازې دا چې خپل مهارتونه لا پیاوړي کړي او پرمختګ ورکړي، بلکې د خلکو مهارتونه مرحله واره غوره کړي او ځینې وخت د بدلولو صلاحیت هم ولري. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي